په ماشومتوب کښې به موږ تل د یوې وحشتناکې ناروغۍ په اړه اورېدل چې هغه ناروغي پولیو وه. پاول الکساندر د پولیو له هغه ژوندي پاتې شویو کسانو څخه دی چې نږدې ټوله ورځ او شپه د خپل کور دننه د ایرن لینګ په نوم په ځانګړي ماشین کښې تېروي. هغه د امریکا د ډالاس په ښار کښې ژوند کوي. دې ناروغۍ د هغه بدن د غاړې څخه لاندې بشپړ فلج کړی دی. دا ماشین د منفي فشار په وسیله د هغه سږو ته هوا داخلوي او په تنفس کښې ورسره مرسته کوي. هغه یوازې 6 کلن و چې په 1952 کال کښې په پولیو ناروغۍ اخته شو. هماغه کال په امریکا کښې د پولیو تر ټولو خطرناکه د پولیو خپرېدونکی کال و. پاول وایي کله چې لومړی ناروغ شوم فکر مې کاوه چې شاید عادي ناروغي وي، خو وروسته مې په بدن کښې دردونه او د مخ پر پوستکي بدلونونه احساس کړل. څو ورځې وروسته مې خپل ټول ځواک له لاسه ورکړ. بدن مې نور حرکت نه شوای کولی. ډاکټرانو بالاخره هغه د ایرنلینګ ماشین ته دننه کړ څو ژوندی پاتې شي. د پولیو له ویرې د خلکو مور او پلار سخت ډارېدلي وو. هغوی خپل ماشومان له نورو ماشومانو سره له لوبو منع کول. حوضونه، سینماګانې، کمپونه او حتی ښوونځي هم تړل شوي وو. هر چا ویره لرله. پولیو د خلکو په ذهنونو او ژوند بشپړ د بیرې سیوری غوړولی و. که به ماشوم لږ زکام شو مور او پلار به یې سخت وارخطا کېدل. خو یوازې څو میاشتې وروسته له دې چې پاول په پولیو اخته شو جون سالک د پولیو واکسین جوړ کړ. نن ورځ پاول له هغو وروستیو ژوندیو کسانو څخه دی چې د پولیو ډیر سخت فلج لا هم زغمي او لا هم په همدې زاړه ماشین تکیه لري. هغه یوازې د څو ساعتونو لپاره له ماشین څخه بهر پاتې کېدای شي او هغه هم په ډیره سختۍ سره. هغه د خپل اوږدمهاله ساتونکي مرستې ته اړتیا لري ځکه ډیر کارونه په خپله نشي کولی. خو ایرنلینګ د هغه د بشپړ ژوند مخه ونه نیوله. پاول د حقوقو پوهنځي ته ولاړ، د وکالت امتحان یې پاس کړ او خپل شخصي دفتر یې پرانیست. هغه وایي کله چې خلک زما دفتر ته راځي حیران شي چې زه څنګه دا هر څه اداره کوم. نن سبا د ایرنلینګ ماشینونه ډیر نایابه شوي دي. وروستی ایرنلینګ نږدې 50 کاله مخکې جوړ شوی و. له همدې امله پاول تل له دې ستونزې سره مخ و چې داسې یو څوک پیدا شي چې دا زوړ ماشین ترمیم کړای شي. بالاخره د هغه یو ملګري په یوټیوب کښې ویډیو خپره کړه څو کوم مستري یا انجینر یې مرسته وکړي. تر دې چې 2 کاله مخکې هغه له یو محلي میخانیکي انجینر بریډي سره ولیدل. بریډي وایي دا د ماشین د کارولو اصلي لارښوونې دي او همداسې پوهیږو چې ماشین باید څنګه کار وکړي. بریډي دغه ماشین په خپل ګیراج کښې ورغاوه، هماغه ځای کښې چې د ریس موټرونه او نور موټرونه ترمیم هم کوي. هغه وایي دا هماغه پخوانی ماشین و چې پاول پکښې اوسېده خو ډیر زوړ شوی و. هوا ترې وتله او کافي فشار یې نه جوړاوه. له همدې امله موږ هغه له زاړه ماشین څخه وایست او نوي ترمیم شوي ماشین ته مو انتقال کړ. اصلي ستونزه د غټو پرزو نه وه بلکې د وړو پرزو وه ځکه نور هیڅوک دا پرزې نه لري نو موږ اړ یو چې خپله یې جوړې کړو. پاول وایي که دا ماشین نه وای زما ژوند به ختم شوی وای. موږ لا هم د هغې خطرناکې وبا له دورې ډیر لرې نه یو او ځینې قربانیان یې لا تر